In the name of Allah, hello students, good evening. Hope all be fine, healthy and happy. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او په دې هیله مندي چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله یې خپلې نوی درس شروع کوو. ګرانو زده کوونکو موږ په 33مه پاڼه کې یو پیج نمبر 33. لوک and the name وګورئ او نوم واخلئ. زه تاسو ته وایم یو شمیره، تاسو هم د هماغه شی نوم ماته ووایئ. نو اولنۍ څه ده؟ نقشه. نقشه ته موږ په انګلیش کې څه وایو؟ مپ. اکسلنت، اوس تاسو پوهیږئ. دریم نارنج ته موږ څه وایو؟ اورنج. اووم نمبر لمر ته موږ څه وایو؟ کوین. آیا کوین وایو؟ نه، دا خو غلط ده. آیا موږ ریډیو وایو؟ نه، دا هم غلط ده. نو موږ څه وایو؟ سن. آفرین. نو دویم څه ده؟ د والیبال جال. دې ته موږ څه وایو؟ آیا موږ پن وایو؟ نه، دا خو قلم معنا لري. نو دې ته موږ څه وایو؟ نیت. آفرین ګرانو زده کوونکو. پنځم نمبر ملکه. ملکه ته موږ څه وایو؟ کوین. ویل ډن. او شپږم راډیو ته موږ څه وایو؟ ریډیو. بل کوم یو پاتې شو؟ څلورم قلم ته موږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ پن. ماشاءالله اوس تاسو ټول زده که. نو لیټس ورک ټوګیدر. لاندې وګورئ. لیټس ورک ټوګیدر. راځئ چې یو ځای کار وکړو. ګرانو زده کوونکو دې نه بعد کله چې زه غواړم یو څه تاسو نه پوښتنه وکړم یا وایم چې دا تصویر څه معنا، بیا زه څه وایم؟ What is this? What یعنی څه؟ is دی، this، دا. نو د اشاره کولو لپاره what is this؟ زه مثلا تاسو ته وایم چې what is this؟ دا څه ده؟ نو تاسو څه وایي؟ it is a pen. it څه معنا ګرانو زده کوونکو؟ دلته زه لیکم it is a book. بوک خو پوهیږئ څه ته وایي؟ کتاب ته وایي. ایټ څه معنا ګرانو زده کوونکو؟ ایټ د هغه شیان چې سا نه لري د هغه لپاره، او بل د حیواناتو لپاره موږ څه وایو؟ ایټ. څه وایو؟ ایټ. ایټ معنا څه ده؟ دا. او از دی. یو بوک کتاب. نو دې نه بعد زه چې تاسو ته وایم what is this؟ what is this؟ دلته یو سوالیه، دا سوال ده. نو د سوال لپاره موږ څه وایو؟ what is this؟ دا څه ده؟ مثلا زه کتاب ته اشاره کوم چې what is this؟ بیا تاسو ماته څه وایي؟ it is a book. it هغه شیان چې سا نه لري، او بل د حیواناتو لپاره هم راځي. وایي it is a book. دا دی یو کتاب. ښه ګرانو زده کوونکو اوس تاسو ته وایم چې دویم نمبر what is this؟ تاسو ماته په ځواب کې څه وایي؟ it is a net. نو دریم ته راځو. what is this؟ تاسو ماته څه وایي؟ it is. آیا موږ a اورنج وایو یا ان اورنج؟ موږ ان اورنج وایو. د څه لپاره؟ موږ ویلي وو چې موږ 5 واول حروف لرو. نو کله چې اولنۍ تورې واول وي بیا د هغه لپاره موږ څه وایو؟ ان وایو. نو دا غلط ده. که زه تاسو ته وایم چې what is this د نارنج لپاره باید تاسو ماته څه وایي؟ it is an orange. ولې دلته موږ ای استفاده وکړو، دلته ان استفاده وکړو؟ موږ دا درس ویلی وو کله چې د یو لغت یا د یو نوم اول توري چې واول نه وي نو د هغه لپاره موږ څه وایو؟ وایو. نو دې ته موږ وایو it is a book. مګر موږ دا نشو ویلی چې it is a orange. بیا دا غلط راځي. د څه لپاره؟ ځکه چې او چې دا د واول حروفو نه دي. د دې لپاره موږ باید ان اورنج ووایو. نو 5 واول حروف د چا زده ده ګرانو زده کوونکو؟ حتما اوس تاسو پوهیږئ څو دانې موږ واول حروف لرو یا واول توري؟ 5 دانې. زه دلته لیکم وګورئ. اول څه وو؟ A
بل څه وو؟ ای. well done. بل څه وو؟ ای نه بعد څه راځي؟ آی. آی نه بعد او. او the last one آخرنی یو. کله چې د دې 5 دانې نه په اول حروف کې یعنی اول حروف یو یا او یا آی یا ای یا هم ای وي نو موږ څه استفاده کوو؟ ان استفاده کوو. د ټولو لپاره موږ څه استفاده کوو؟ ان. او نور 26 توري چې موږ لرو نور چې پاتې کېږي 21 توري نو د هغوی لپاره موږ ای استفاده کوو. د همدې لپاره موږ باید ووایو it is an orange ځکه چې دا واول ده. که موږ استفاده وکړو نو دا غلط ده. مثلا شپږم کې زه تاسو ته وایم what is this تاسو ماته څه وایي؟ it is a radio. نو د دې لپاره موږ ان استفاده نه کوو ځکه چې آر دلته نشته. آیا دلته تاسو آر ګوري؟ نه ده. نو د دې لپاره دا واول نه ده نو موږ باید استفاده وکړو. This is a radio. نو څلورمه شمیره تاسو ماته ووایئ. زه تاسو ته وایم what is this تاسو ماته څه وایئ؟ it is a pen. اول نقشه ته زه تاسو ته وایم what is this تاسو په ځواب کې ماته څه وایئ؟ it is a map. اووم لمر زه چې تاسو ته وایم what is this تاسو په ځواب کې it is a sun. ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې دا درس زده شوي وي. اوس بل صفحې ته راځو. lesson 2 بیا هم دا lesson 2 ده یعنی دویم لوست. look and read وګورئ او ووایئ. نو زه وایم تاسو ما پسې تکرار وکړئ. اولنۍ نقشه ته موږ څه وایو؟ map. دویم جال ته موږ څه وایو؟ net. دریم orange. څلورم قلم ته څه وایو؟ pen. بل queen. بل radio. او آخرنی sun. ښه ګرانو زده کوونکو دا و زموږ نوی درس. هیله لرم چې نننی درس مو زده شوی وي. زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تاسو کورنۍ دنده څه ده چې همدا درس دا نومونه چې موږ ویل دا خپل کتابچه کې 3 ځلې ولیکئ. یعنی په یوه صفحه کې اول دا لغتونه چې وو نومونه چې وو هغه ولیکئ. بیا هغه چې خلاص شو یو ځلې بیا یعنی 3 ځلې خپل کتابچه کې ولیکئ. او تاسو کولی شئ د هماغه کتابچه چې تاسو لیکلې ده د هغه عکس واخلئ او لاندنی ایمیل کې موږ ته یې راولېږئ تر څو چې موږ هم وګورو. که غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او بل تاسو کولی شئ د همدې کتاب PDF یا هم صاف په ډسکریپشن کې ترلاسه کړئ. تر بل درس یو نوی موضوع سره راځم. تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.